بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د شورو دروازې یو ډیره خاص ډیره لاجوابه وظیفه بیانوم. محترمو، دا داسې عظیم الشانه وظیفه ده چې د ستاسو په زندګۍ کې هر ناممکنه حاجات ولی نوي، ناممکنه مقاصد ولی نوي، الله جل شانه به دغه مقصد تاسو ته پوره کی. یا یو داسې مشکلاتو کې راګیر یې، داسې پریشانو کې راګیر یې او دغه مشکلات او دغه پریشانې به تاسو ته ناممکن ښکاریږي، خو دغه ناممکن به د الله جل شانه ممکن کی او دا پریشانې به د الله تعالی ختم کی. ان شاء الله تعالی د دې عالی شان وظیفې په برکت سره به الله جل شانه به د ستاسو په ژوند کې امن راولي، چین او سکون او راحت او آرام به راولي. داسې وظیفه به محترم او تاسو په خپل زندګۍ کې چرته نه وي کړي. دا داسې لاجواب او عظیم الشان وظیفه ده چې د دې د برکات او د دې د ثمرات او پته به تاسو ته هغه ټیم ولګي کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به مو په ژوند کې انقلاب راولي. محترمو، د وظیفې شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو حضراتو ته درخواست دی چې تاسو اسې هم دا ویډیو ګورئ او په اول ځل باندې کوم زما د چینل وزټ کړی وي او چینل مو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې ولا نشان باندې تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملويږي. ځکه چې محترم په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسمه مستند وظایف راوړم، هغه وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه محترم تاسو ته تعویذونه پکاروي، تاسو له نقوش پکاروي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، دا نننۍ وظیفه ډیره خاص او ډیره لاجوابه وظیفه ده. محترمو، د شورو دروازې چې بعضې خلک ورته د بود ورځ وایي او څوک ورته د چهارشنبې ورځ وایي، د دغې چهارشنبې دروازې یو داسې اثر کوونکې وظیفه زه تاسو ته بیانوم چې دا وظیفه به تاسو چرته په ژوند کې هم نوي کړي. دا د زندګۍ د بدلولو والا بهترینه وظیفه ده. د ستا په زندګۍ کې څه قسمه مسایل دي، پریشانۍ دي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د دې په برکت سره ختم کی. هر هغه حاجت چې هغه د ستا ژوند سره متعلق دی ناممکنه ولی نوي په شرط د دې چې جایز وي. که تاسو ناجایز حاجتونو د پاره دا وظیفه کوئ نو بیا تاسو ته د دې اجازت نشته. ناممکنه حاجت به الله جل شانه پوره کی. که دا حاجت محترم او د رشته متعلق وي یا یو ځای کې ته رشته کول غواړې او تا ته حالات نه برابرېږي، رشته دې نه کېږي، ناممکنه حالات درته ښکارېږي، محترم دا وظیفه ښه په پوره یقین سره دیان سره وکړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به تاسو ته دغه ځای اسباب مهیا کی او د رشته ترتیب به مو برابر کی. دغه شان زمونږ هغه رونه چې هغه بهر ملک دي یا مسافر دي او هغوی کاغذونو کې مسله وي یا ورته نور مشکلات وي یا د روزګار او د کاروبار متعلق مسله وي، پریشان وي، مشکلاتو کې راګیري، نو هغوی هم دا وظیفه کولی شي. یا هغوی دا وظیفه نشي کولی نو کور خلک ورته هم دا وظیفه کولی شي، زنانم ورته کولی شي، ماشومان ورته دا وظیفه کولی شي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه مسائل که د کاغذاتو متعلق وي، که د ویزې متعلق څه کاغذات وي، دغه مسئلې به الله جل شانه ختم کی او د دې نه علاوه ډیر زبردست او نفع بخش کاروبار به الله جل شانه ور نصیب کی.
دغه شان زما عزتمندو د دشمن نه د نجات لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. هغه ستا دشمن چې تا باندې ظلم او زیاتې کوي او ته غواړې چې الله تعالی ماته د دې ظالم نه نجات را نصیب کی او دا ظالم الله تعالی تباہ او برباد کی، نو زما عزتمندو د دې لپاره تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. الله رب العزت به درته د ظالم نه نجات در نصیب کی او زندگی به دې په سکون راحت او آرام سره شي. بس محترمو دا وظیفه د شورو پرواز باندې یعنی چهارشنبه د بود د شپږم پرز باندې پوره یقین کامل سره وکي ان شاء الله تعالی ژوند کې به الله رب العزت اطمینان راولي او سکون براولي. دا چې تاسو به خیران پاتې شئ چې الله رب العزت زمونږه دا ژوند څنګه بدل کو، زمونږه ژوند نه دا مشکلات او پریشانه څنګه ختم شوي. محترمو په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیره دا عمل تاسو وکړئ. زما عزتمندو دا د یو عظیم الشان آیات مبارکه وظیفه ده او دا آیات مبارکه زما عزتمندو شلمه پاره کې لومبني پیج کې لومبني مخ کې دا آیات مبارکه راغلي دي. د دې په باره کې زه تاسو ته دا وظیفه بیانوم. دې سره ډېر خطرناک پریشانې الله جل شانه ختم کړي دي. ناممکنه حاجات او د غټ حاجات الله رب العزت د دې په برکت سره پوره کړي دي. زما عزتمندو طریقه او ترتیب ډېر زیات آسان دی. زه اعظم وظیفه طرف لا تاسو لا د دې طریقې کار او ترتیب بیانوم. محترمو دا وظیفه به تاسو د شورو پرز باندې د چهارشنبه پرز باندې د بود پرز باندې یعنی د شپږم پرز باندې به تاسو دا وظیفه کوئ. بل دا زما محترمو د شورو پرز به دا وظیفه کوي خو د دې د لپاره څه ټایم مقرر نه دی. بس څه ټایم ته فارغ شوي نو فارغ ټایم کې ته دا وظیفه وکړه. اول به زما محترمو تاسو او 10 شردا مو کوي صحیح طریقې سره او بیا زما محترمو د مزي خبره دا چې دا وظیفه تاسو په یوازې هم کولی شئ او 2 شپږ کسان کزان سره یوځای کوي نو هم کولی شئ. بهتره دا چې نور کسان ځان سره یوځای کوي ځکه د دې تعداد ډیر زیات دی په یوازې باندې مشکل ده. نو دا کور څوکم چې تاسو ځان سره یوځای کوي نو یوځای کولی شئ. که زنانه ځان سره یوځای کوي هغه در سره وي، که ماشومان در سره وي، که نارینه در سره وي. زما عزتمندو طریقې دا چې اول به 100 مرتبه به درود شریف وې، که په یوازې باندې وې نو هم به 100 درود شریف وې او که شپږ و اته کسان هر څومره چې در سره وي هغه در سره دا وظیفه کوي نو ټول به 100 درود شریف وي. ځکه د دې تعداد تقسیمیږي نه په ټولو باندې، ټول به پورا درود شریف وي. کله چې زما محترمو 100 مرتبه تاسو درود شریف ویلو نو بیا به د دې نه پس تاسو دا آیات مبارکه امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. نو زما محترم دا به تاسو وای 13000 مرتبه 13000 پیری به تاسو دا آیات مبارکه لولای. کله چې مو 13000 مرتبه د دې وظیفه وکړه نو بیا به زما محترم 100 مرتبه 100 پیری به تاسو درود شریف وای. کله چې مو درود شریف ویلو نو تاسو د یوې ورځې وظیفه مکمل شو. نو بیا زما عزتمندو بل هفته کې بیا چې د شورو د بود یعنی شپږم چهارشنبه ورځ راشي نو دې طریقې سره به تاسو بیا کسانو ته وایي مرګرو ته وایي بیا به دا وظیفه وکړي په دویم شپږم باندې. کله چې دریمه هفته راشي نو په دریم شپږم باندې دریمه شورو ورځ باندې په دریمه چهارشنبه په ورځ باندې به تاسو بیا په دریم ځل باندې بیا دا وظیفه وکړي. نو زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو 3 شپږم 3 چهارشنبه یعنی 3 بوده به تاسو په مخه باندې جاری ساتئ. نو زما عزتمندو کله چې 3 شورو 3 شپږم تاسو دا وظیفه وکړله نو چې هغه مرګري چې تاسو سره ختم کړي تاسو سره دا وظیفه کړي دا پاغي باندې مس خوک سیز به پاغي باندې اوخره کا الواوی یا میټای وی یا بل څه شی وی هغه په خپل مرګرو باندې اوخره او بیا په اخلاص سره ټول په یو ځای باندې د دعا د پاره لاس پورته کوي. د الله رب العزت نه به دعاګانې وغواړي د خپل حاجتونو مشکلات او مسایل
مصائب او تکالیف د پاره. زما عزتمند ډیره بهترینه مجرب وظیفه ده. ضرور تاسو په خپل ژوندۍ کې صرف او صرف دا 3 ورځې تاسو دا عمل وکړئ، بیا تاسو ګورئ چې الله تعالی بس تاسو ژوندۍ څنګه بدلی. عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.